I was told by Kurdish fighters that they used this. کوردي سرتیرو راته وویل چې دوی دغه ودانۍ د زندان په توګه کارولې. د دې ودانۍ په خونو کې ډیر ځایي کسان بندي ساتلي وو. This is فرغ ولاية حلب. This is actually Aleppo, governor of Islamic State. فقيه عبادت وقت عقیدت. دا فورمه د هغو کسانو په اړه ده چې دلته ساتل کېدل، د هغوی د دین او مذهب په اړه. دوی غوښتل چې د بندیانو په اړه ټول معلومات ولري چې څه فکر یې کاوه او په څه یې عقیده درلودله. د مثال په توګه که دلته وګورئ، دا وایي چې دوی څومره د اسلام په قوانینو خبر وو. دا هغه ځای دی چې بندیان به بیول کېدل، د داعش زندان چې بندیان به یې پکې ساتل. ور جبو 10-15 کس 10-15 کس دخستن ور. He says they were holding. دی وایي په دې یوې خونه کې به یې له 10 تر 15 کسانو ساتل. تشناب یې دلته دی. دوی به همدلته خوراک څښاک هم کاوه. په دیوالونو یې ډېرې حشرې لیدل کېږي. که پاس وګورئ، د هوا راتګ لپاره یوازې یو وړوکی سوری لري او دوی به ښایي دلته اعدام او یا هم سر پرې کولو ته منتظر وو. دا هغه خونې دي چې بندیان به پکې له نورو بیل ساتل کېدل. همدلته به یې بندیان شکنجه کول او ځورول به یې. ما ته یې وویل چې دننه لاړ شم او وګورم چې دننه څه ډول ده. که ور وتړئ نو دومره ځای شته چې ایله پکې ودرېږئ. داسې څو دانې وې چې دوی به کارولې. دا خونې داسې 3 ځایونه لري.